راځئ چې له 301 څخه 140 منفي کړو. غواړم تاسو ته وایم چې ویډیو ودروئ او پخپله یوه هڅه وکړئ. که نو که ټولو ځایونو ته وګورو او پیدا کړو چې چیرته قرض ورکولو او بیا یو ځای کولو ته اړتیا ده، چې له سلو د 20 په ځای کې یوه خبره هغه دا چې 4 له 1 څخه لوی دی. نو څرنګه کولی شو چې لوی عدد له کوچني عدد څخه منفي کړو؟ او په همدې ډول د لسیز په ځای کې هم یوه ستونزه شته، هغه دا چې 6 له 0 څخه لوی دی. نو څرنګه کولی شو له 0 څخه 6 منفي کړو؟ که نو د قرض ورکولو او بیا یو ځای کولو ځواب شاید ستاسې په سر کې راوګرځي، خو بیا له بلې ستونزې سره مخامخ کیږو. که نو که دلته د لسیز له ځای څخه قرض ورکړو، که دلته 1 لرو او که مو د لسیز له ځای څخه 10 ورکړ وایو، نو 11 به شوي وای. خو دلته د لسیز په ځای کې هیڅ هم نه لرو، هیڅ هم نشته چې قرض یې ورکړو. اوس نو څنګه وکړو؟ که نو لومړی کار چې باید ترسره شي دا دی چې باید د 10 ځای ته قرض ورکړو. ښه نو د لسیز په ځای کې هیڅ هم نشته، نو راځئ چې د سلیز له ځای څخه قرض واخلو. ښه نو یو به د سلیز له ځای څخه قرض واخلو. ښه نو دلته 2 پاتې کیږي. اوس د لسیز په ځای کې د 0 په ځای باندې 10 لرو. راځئ وګورو چې تر اوسه پورې خو کوم بدلون نه دی راغلی. دا 200 جمع 10 لسیز دي. 10 لسیز سل کیږي جمع 1، 200 جمع سل جمع 1 بیا هم 301 کیږي. نو تر اوسه پورې همدغه عدد دی او د دې ارزښت په دې کې دی چې اوس کولی شو چې د لسیز له ځای څخه قرض ورکړو. که له دغو لسیزو څخه یو واخلو نو 9 لسیز پاتې کیږي او دا د 21 کړو، نو د 21 په ځای کې 10 جمع 1 یعنی 11 کیږي. او کولی شو دا وښیو چې تر اوسه پورې د دې عدد په ارزښت کې کوم بدلون نه دی راغلی. 200 جمع 90 290 کیږي او جمع 11 نور بیا هم 301 کیږي. تر ټولو ښه خبره دا ده چې اوس دلته هر یو عدد له خپل اړوند عدد څخه په دې ځای کې لوی دی. ښه نو اوس کولی شو چې منفي کړو. 11 منفي 4 وګورئ، 10 منفي 3 وکیږي، نو 11 منفي 4 هم وکیږي. 9 منفي 6 3 کیږي او 2 منفي 1 کیږي. نو ځواب 130 شو.